که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځم په چوز فانکشن باندې کار کوم چې مثال چوز فانکشن څه کوي. په فرمولا ټاپ کې راځو دلته لوک اپ او ریفرنس کې دلته مثال څه ده چوز فانکشن ده. چوز فانکشن اول څه ده انډکس ده او بیا ویلیو ده. مثلا که زه راشم ورته چې انډکس یې 1 او ویلیو مثال بلو مثال دلته موږ ته څه وخی بلو وخی مثال ځکه چې موږ یو ویلیو ورکړی دی. دلته راځم زه اول دلته دا خو د دې نه کار کوي فانکشن د کوم ځای د دې نوم تاسو کولای شئ چې فانکشن رن کړئ. د دې نوم کولای شئ چې فانکشن لیست راولئ او ورته چې چوز دا ګورئ مثال په دې چوز او دلته هم کولای شئ چې مثال ورته چې چوز فانکشن. خو زه دا ډیلیټ کوم دلته راځم ورته چې انډکس مثال دلته زه ورته لیکم چې انډکس کوم انډکس ده دلته دا بلاکوما په دې کې مثال دته یو باردار ورکوم چې دا آل باردار مثال په دې شکل سره باردار کوم. بیا راځم ورته چې ریزلټ مثال نتیجه چې نتیجه څه ده او بیا د سل د دې سره بلاکوم او په دې شکل سره راځم دلته دته یو رنگ ورکوم دته یو بل رنگ ورکوم چې تاسو ته ښکارا شي په دې شکل سره د اصل بلګ لوی کمه د اصل دواړه سره. اوس کوم چې مساوي ورته چې یا اول دلته راشم د دې کې ګورز یا 2 3 مثال 3 دغه مکل ته رنگونه لیکم چې مثال بلو مثال بلو ریډ او گرین مثال 3 رنگ مې دلته ولیکل. زه راځم ورته چې د انډکس ده دلته نتیجه زه ریزلټ باید ماته را څرګند کړي. ریزلټ کې ورته چې مساوي چوز فانکشن ته راځم ورته چې چوز تاب هم مثال انډکس چې د انډکس نمبر دا د مثال دا مې کلیک بیا ورته چې کاما او بیا نسم چې دا اول ویلو ده مثال دا دویم ویلو ده او ورپسې راځم دا دریم ویلو ده. قوس باندې مې انټر هم دلته ماته چې ویلو ځکه چې په انډکس کې دلته څه نشته ویلو نشته. که زه ورته چې ویلو 1 مثال دا ورته چې بلو او ورته چې ویلو ورته ورکم 2 مثال دا به ماته وي چې رائټ مثال په دې شکل سره که چیرته مونږه دلته دغه ولرو مثال ارقام ولرو لکه مثال دې کې یو مونږه جنوري مثال د جنوري او د فبروري او بیا راشو دلته ورته چې مارچ. تاسو کولای شئ چې دا فانکشن مثال د بیلابیلو کارونو لپاره د تاسو وکاروئ. دلته مثال دا په فبروري کې دا ټول دا ویلو دي مثال په دې شکل سره په دې فبروري کې دا دی هغه مخکنی جنوري او دا په دې شکل سره ورته ویلو ورکوي او ټیسټ ویلو ورته انټری کوي په دې سلونه کې دا چې دا شه ویلو دی انټر او په دې شکل سره. اوس راځم ګوره دا اول شو دا دویم شو دا دریم شو مثال د انډکس کې دلته راشم ورته چې مساوي من کولای شو چې نستډ کو. تاسو کولای شئ چې دا ریفرنس فانکشن یا لوک اپ فانکشن کولای شئ چې یو بل کې نستډ کې یا ریفرنس ورکړم چې سم مثال جمع کا چې چوز ورته وایم چې په چوز کې مثال دلته اول انډکس والو نسمه دلته ورته F4 وهم چې دا لاګ شي دلته کاما مثال ویلو 1 چې دا ده په دې شکل سره کولای شي چې مثال ته F4 وه دا لاګ کوي او بیا راشي ورته چې ویلو 2 بیا F4 په کیبورډ کې دا به چې لاګ یا ابسولوټ تواوړي یا فکس ویلو شي او د دریم بیا باید دا چکو F4 به فکس ویلو ته وایو یو قوس به د چوز لپاره باندې کو بل به د سن لپاره اوس دوه دا ده. که زه راشم دلته دا الټ ونسم په کیبورډ کې مساوي انټر او د خاطر راشم د دیز نه دا سم ټوټل دلته ټول راولم مثال دا د چه شو ټوټل شو دا بولټ کما او دلته به سپین رنګ ورکم چې دا ښکاره شي. که دوه ګوره ویلو دوه ټوټل دا ده که زه ورته چې ویلو 1 ورکم نو ټوټل به تغییر شي مثال دې ته به درشي. که ویلو 3 ورکم ورته نو دا به مثال د ټوټل دا به ټول د جمع کې مثال د هر میاشت ټوټل به تاسو ته او به دا ان لوک اپ فانکشن دی چې مثال د لوک اپ فانکشن د جملې نه یا ریفرنس فانکشن د جملې نه دی. تاسو داسې هم کولای شئ چې ورته وایئ چې مساوي دلته راشي ورته چې
چوز مثال چوز د ورته ویلې په دې شکل سره او بیا ورته انډیکس ونیسئ په انډیکس کې دلته راشئ ورته چې کاما ورته چې بلوی اول ده مثل دلته ورته هارد کوډ کې یا کانستنټ وایلو ورته ورکوي مثال ریډ مثال دا چې ده دویم ده او گرین دریم ده او یالو چې ده څلورم ده مثال په دې شکل سره قوسبند کوي انټر هم ورکو اوکې مثال ته دا گرین چې دلته مخکې د دې کوټیشن ډبل کوټیشن شته باید ډبل کوټیشن ار ولې چې تاسو ورکوي نو ډبل کې دا نمبر هم تاسو ورکوي د ډبل کوټیشن په منځ کې ورکوي مثال دا ګوره گرین دلته مونږه گری لیکړه ده نو ځکه گری راغی گرین دریم گرین ده اول چې ده مثال په دې شکل بلو او سلورم چې ده یالو نو دا چې څنګه تاسو مثال د چوز فنکشن کاروي دا د چوز فنکشن تاسو کولای شئ چې مختلفو اهدافو لپاره کار دا فنکشن د سند چې مثال په ایکسل کې فنکشن دی او یو کارو ولا دا خو هیڅ د کار کې نه بعض وخت ضرورت کیږي چې مثال په کوم شکل سره تاسو خپل وایلو دلته ریټریو کوي یا را څرګند کړئ مننه چې تر دې دمه زما سره وي یو کمنټ چې تاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوې زده کړې وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریک کړئ ترڅو هغه هم ترې استفاده وکړي تاسو نظرونه شریکول او فعال ونده ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم نو تاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ